یو ملګری واقع بیانوله زموږ د سفر دوران یو امي ملګری عام اهل حدیث ملګری او د بعضې مبتدعینو بدعتیانو مولیانو راوغوښتو تنګ یې کړو پریشان یې کړو ورته یې ویلې چې زه به مونږ تا سره د صورت فاتحې په مسله باندې بحث ته خپل مولیان راوله دا بعضې وخت کې دې ډېره سینه زوري کوي مونږ دې شي ته نه خوشحالېږو دا دور داسې دی چې د مناظرو د وجې نه ماحول خرابېږي هېڅ خیر پکې نشته مونږ پکې ونه لیدل که بل چا پکې لیدلی مونږ ته دې وښیي چې دا خیر پکې دی سوا د بد اخلاقۍ نه سوا د بدو ردو نه هر یو مناظره تاسو د دې دور وګورئ صرف بد اخلاقي ده سپک الفاظ دي هغه چې ناست دي د علماء په شان خبرې نه کوي سپک ټکي ویل لګي د دلایلو په ځای باندې استهزاء تحقیر سپکاوی او بد الفاظ مناظرې خو به د سلفو وي مناظرې خو به د صحابو منځ کې به خبره کېده یو بل ته به یې د رحم دعا کوله او دلیل ته به یې غوږ کېښوده او چې کله به ورته بل دلیل ویله دی به د خپل خبر نه به رجوع وکړه هغه ته به جزاک الله ویل الله تعالی اجر دغه مناظرې دې دور کې به ورسره دلیل نه وي په خبره به کلک ولاړ دا ملګری وایي امي کسو ځان له ورغی په هغه ورځ باندې یو عالم یې ځان سره بونه هغه مولیان ورته ویله بدعتیانو چې ته خو ځان له راغی ته خو ځان سره څوک عالم را نه وستو څوک مولا ستاسو نه هغه ته چې به ځان له زه خبره کوم ته څه خبره کوې موږ سره خمي سره نه یې یاره داسې کار کوو که نه دې عرف کې خو دا خبره داسې مشهوره ده دې طلاقو کې دا درې کاڼي خلک یادوي وایي دا درې کاڼي مې ځان سره راوړي دي دې مولیانو ته وایي وایي داسې کار کومه زه دا درې کاڼي طلاق اچوم طلاق غورځوم چې دغه ښځه دې په ما طلاق کوي چې د الله پیغمبر دا ویلي دي چې بغیر د صورت فاتحې نه لمونځ نه کېږي تاسو طلاق واچوئ مولیانو مفتیانو صاحبانو وغورځوئ طلاق چې بغیر د صورت فاتحې نه پیغمبر وایي چې مونځ کېږي واچوئ طلاق ټول یو بل ته کتل حیران راشي ولې مولوي صاحب زه تیار یم ځاني سړی یم زما په دې خبره دومره یقین دی الحمدلله زه ولې حدیث امیم عالم نه یم ما یقین دی په دې خبره دومره په دې حدیث باندې زه طلاق اچوم چې زما پیغمبر ویلي دي چې بغیر د صورت فاتحې نه مونځ نه کېږي ته دا طلاق اچو دا الفاظ به وې چې پیغمبر ویلي چې بغیر د صورت فاتحې نه مونځ کېږي او صورت فاتحه مه وایه دا ووایه تیار وی نه شو ډېر زما محترم ورونو بعضې خبره ښه واضحه وي دې صاحبان ته په دې زړه کې پته وي خو د ضد د وجې نه د تنظیم پرستۍ د وجې نه د تعصباتو د وجې نه د نورو 200 خبرو د وجې نه هغه حق طرف ته نه راځي زموږ مقصد په چا تنقید کول نه دي مقصد دا دی چې د دې دین دفاع دې سنتو باندې به آخر څوک عمل کوي